که مې په مریخ کې بادرنګ او تور بانجان درته ونه کړه بیا به د سړي زوی نه یم خو ته خو ماته لږ وخت راکړه 20 کاله د جمهوریت ولا که دې څکه ولا داسې لغماني ګل پیان درته په مریخ کې وکړم قسم دې په خدای چې یوه دانه ځمکې ته راکته سي دا دنیا به په منځ نیمه کې خو ته ما لږ پرېږده تبلیغات را پسې مه کوه 20 کاله د جمهوریت وروره ګوله درنه ومینې ولاړې کیسه دې خلاص شوه اوس ما پرېږده ته کوی تلویزیون ته ونه ختلې ولا زه په مریخ کې درته ناجو ونې ولګوم امریکا کوشش کوي پلار یې نسي کوی زه کومه که نور نی ولا زه په دم هم ځان ورسولی سم ځان پوی که حسیب جانه حسیب جانه یو خبره درته وکړه په چل چل کې خپلې کوڅې کې ولاده ومې منلې چې شه په چل چل کې درد ده په خدای ولا په دم ولا حسیب دې خبره باور لري چې ساينس ګوره بیخ وته خبره ته خو واکسه کنه زه په دم او په دعا باندې ستا ګوره خبرې ته غوږ صاحب مکتبونه بند نه دي صرف د ښځو دپاره بند هغه هم خدای مهربان ده چې قسم ده اوس نه ده افغانستان خبرې ته غوږ د یو شي دپاره د تا دپاره که ما کومه ورځ غږ اوچت کپېږي هغه به څه شي زه به وایم چې د رئیس الوزرا پر ځای باید ته سي ځکه حداقل خبرې په ډېر تخنیک باندې ولس ته رسوي نه ګوره حسیبه خبرې ته واکسه ته دومره لوی منافق یې اوس منافقت کوې ښه ما ته دوسیه جوړوي زه دلته راغلی یم تا سره ګوره زه ګپشپ ته درته راغلی یم سیاست ته نه یم راغلی دا چې ولس زما یا ستا خبرې خوښوي یا څوک کنځا کوي هغه کنځا یم ولا که مونږ بېرته ورته کوي دی بس د ما افغان ورور د 20 وارې درته وکړي د ما مور د ده مور ده د ما خور د ده مور ده د ده خور او د ده مور د ما ده خدای سې نه پوهېږي الله دې پوه کړي زه دوی ته وایم له دغه حالتونو مونږ تېر سوي یو ښه له دې حالتونو مونږ تېر سوي یو ځان ته دښمنان هېڅوک باید پیدا نه کړي دوستان پیدا کړي داسې خبرې مونږ وکړو اوس د ما او حسیب تقریبا نیم ساعت یو ساعت د بحث وسو نه د ما ته توهین کړی نه زه دته کوم اوس سختې خبرې وکړئ اما که چېرته حسیب ما ته کنځلې وکړلې د ده سیاسي کریر د ده اخلاق د ده هر څه له منځه لاړل او که ما دته وکړې عین شی د مونږ او تاسو کامیابي په څه کې ده مخالفت تر حده خو د دروازې لنګړه باید مخکې رانسو یو د بل سرونه خدای نخواسته و خو ناموس ته لاړ نسو دغه زمونږ کامیابي ده او یو بل ته پیغور ورنکړو افغانستان